بسم الله الرحمن الرحيم. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی حدیث کی فرمائی چاچی د الله سبحانه و تعالی نا دا سوالو کو چې الله مال شهادت راکا، مرګ د شهادت چې کله مړ کېږم نو دا درجه راکا چې مال د شهادت مرګ راکا. نو الله سبحانه و تعالی به د شهیدانو درجه ته ورسي اگر چې په خپل بستر باندې وپات شي. ځکه سوالی د زړه په صدق سره کړو، د زړه په صدق سره، اسی د جبی وینا نه وا. او دا طریقه وا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې ویل به اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك. یا الله ما تراکا شهادت ستا پلار کی او زما مرگ ستا د رسول په دی کلی کی وګرځوا، مدینه الرسول کی. ملګرو ورته ویل او یا امیر المؤمنین وس خو د اسلام ډیر لرو ځایونو ته ورسید او دلته امن دی، نو په دې مدینه منوره کې وتعالی څنګه مرګ راشي د شهادت. نو ویل اذا شاء الله ساقها الیا، وی کو چرته رب العالمین غاړي نو ما بس به وی دل تراولی دا شهادت. او هغه شانتی به وشولا چې مدینه منوره کې د سحر په مانځ کې د مسجد نبوي په محراب کې وهل شو او به دا غینه رسته شهید شو. من سأل الله، هغه څوک چې سوال وکړي د الله تعالی نه الشهادت، د شهادت یعنی چې الله ما شهید کا، بصدق پر اشتیاو سره وغاړي، بلغه الله نو برسید لرا الله تعالی منازل الشهداء درجو د شهیدانو ته، و اما تا گر چې مړ شي علی فراشه په خپل بستر باندې. رواه مسلم. ورپسې حدیث کې دا مسله ده څوک غټ ویخته پریدي نو دا غي دی به عزت کوي، عزت دا دی وینځي دی او غړی دی ګمنځي دی، دا نه چې غټ غټ ویختی پریخي او به برشوي او د انسان هغه حسن ختم کړي او د خلکو هم بیا د سنت طریقې د ویختونه زړه تور شي. عزت به ولکه چې نرم پراتی غړی به ګمنځي به. پیغمبر علیہ السلام دا ویخته دومره غړول چې به د پټکی نه لاندې وته یو کپړه کې خوستله چې دا پټکی نه غوړیږي او نه زیړیږي پرې تیلو باندې، دومره به غوړاو. من کان هاسو چې وی له دا غره پر شعر ویخته فلیکرمه، نو عزت دیو کړه دی ویختو. رواه ابو داود. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروسه وبوله في ميزانه يوم القيامة. د دې حدیث مقصد داره چې چا د جهاد فی سبیل الله د پاره اسو ساتو، اسی واغستو او دې لپاره چې دا په جهادونو کې په کار راځي. په دې به جهاد کوما د رب العالمین په لار کې په سوريګم او د کافرو په خلاف باندې
د اعلاء کلمت الله د پاره جنگیږم او په الله باندې ایمان او د الله په وعدو باندې تصدیق مو نو دا اس چې وبس کی یا غیا خوري یا ته چڼک دی چڼه خوري او یا خوشیان کوي او یا تشمی تیزه کی دا ټول ارسبا په میزان د حسناتو کې د انسان اچولې کیږي په ورځ د قیامت باندې او تل د نیک اعمالو به ډیر درنه شي په دې سره من احتبس چا چې وساتو احتباس ولیکي دیته چې یو ساروی و تړلې شي تړل ساروی دلته بس حاصل معنی منګه کو داسي منی احتبس چا چې وساتو فرسن یو اس فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی ایمانم بالله د وجد ایمان نه په الله باندې چې په الله ایمان د نو زکه د نیک عمل کوي وتصدیقا بوعده او د وجد یقین کولنا بوعده د الله په وعده باندې چې الله په دی باندې ډیر څور کوي پاغي باندې سو تصدیق او یقین فإن شبعه نو یقینا مړېدل د دې اس شری په غیا باندې مړېدل په خوراک وریه او مړېدل د پوبو باندې وروسه او خوشیان د وبوله او تشمیته زیره د په میزانه پتلا د انسان کې بوي یوم القیامت فرض د قیامت باندې میزان مراد میزان د نیکو عملونو دی رواه البخاری او د چا چې میزان د حسناتو درون شو قرآن کې الله وی و اما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية دا په ژوند خوشاله کی وی جنت ته به الله داخل کی او بل آیات کې الله فرمایلی واما من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون کامیاب انسانان دي لفظی معنی د یو ځل بیا وګوره من سأل الله هغه چا چې سوال وکړو د الله تعالی نه الشهادت د شهید کېدلو بصدق فرشتیا او سره دا سوال وکړو بلغه الله نو ورسید لره الله تعالی منازل الشهداء درجو د شهیدانو ته و اماتا اگر شي مړشي علی فراشه بخپل بستر باندې رواه مسلمون من کان له شعر ها سوک شوی دا غره پارا ویخته فلیکرمه نو عزت دیو کردی اختو رواه ابو داود من احتبس چا چې وساتو فرسن یو اس فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی جهاد یادی ایمانا بالله د وجد ایمان نه په الله تعالی باندې وتصدیقا د وجد یقین کولنا بوعده فوعدو د الله تعالی باندې فإن شبعه نو یقینا مړېدل د دې اسب خوراک باندې وریه او مړېدل د دې اسب وبو باندې وروسه او خوشیان د وبوله او تشمیته زیره د فی میزانه پتلا د دې انسان کې وي یوم القیامت ورځ د قیامت باندې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك